अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زمون د کلاس ټاپک ته هغه مونږ سره دی هاو ټو کیپچر سکرین شاٹ. مونږ به په کمپیوټر کې په 100 طریقو سره سکرین شاٹ اخلو. مونږ سره په کمپیوټر کې داسې 100 ویز دی چې په هغې باندې مونږ څه کو سکرین شاٹ کیپچر کو لا سکرین شاٹ څه کو اخلو. زه سمپل پس نمبر مونږ وایو دلته زم چې ما سره کوم د مخامخ سکرین شو کیږي د دې ز کوم سکرین شاٹ اخلم لا د یو پارټیکولر آیټم لا مطلب یو پارټیکولر پلیس ز کوم سکرین شاٹ اخلم. صحیح ده سمپل را بشو د ټایپ هیر سرچ کې وکلیک کو دلته به سرچ کو سنیپینګ ټول سب سرچ کو سنیپینګ ټول زه سمپل را لم د سنیپینګ ټول باندې ډبل کلیک کو جست راتلی دلته سرچ کول لسه سنیپینګ ټول چې کله په دې باندې مونږ کلیک کو مونږ سره بدل تر راشي نیو برا سره راشي نو که راشم سمبل دی نیو باندې کلیک کما اوس مونږ سره با وذ د هیلپ اف ماوس مونږ سکو د دې سکرین شاٹ زم چې لکه ما سره کومه دا ایریا راغلی دا زه سکوم د دې سکرین شاٹ علم نو سمبل را بشو کلیک پکو کنټرول اس پکو صحیح نه سکرین شاٹ کوم ځای کې سو کو ډیسکټاپ باندې سو کوم رالم دلته ما سو واغشتو سکرین شاٹ مته ولیکل راشم انټر کم نو موږ سره دلته سره رالو سکرین شاٹ را سره رالو نو موږ دلته سمبل سره واغشتو سکرین شاٹ هم واغشتو ٹھیک تا بیا دینه علاوه موږ سره یو بل میتھډ دی زه رالم زم چې لکه ما سره کوم دا ایریا راغلی د دې سکرین شاٹ اخلم صحیح ده کنه زم چې دې زه کوم سکرین شاٹ اخلم سمبل دلته برا شو پریس پکو وینډوز اور پرنٹ کی و پریس کو विंडो बटन में प्रेस को और چې کوم ما سره پرنٹ سکرین والا بटन راغلی د پاغه به پریس کو صحیح شو اوس به موږ سره دا سکرین شاٹ کوم ځای کې سٹور شوی سمبل راشو د پی سی باندې وکلیک کو او دلته راشو کلیک کو سبا باندې پکچرز باندې کلیک کو نو بای ډیفالت به موږ سره دلته یو سکرین شاٹ سوال سره راغلی وی فولډر راغلی وی سمبل رالم دی باندې کلیک کو نو موږ سره دلته سکیږي سکرین شاٹ را سره کیپچر کیږي ٹھیک تا نو دا به موږ سره رالو هغه سکرین شاٹ به رالو کلیر دی. بیا موږ سره د یو بل میتھډ دی هغه ته موږ سوایو پرنٹ سکرین ورته وایو زما چې لکه ما سره کم دلته دا ایریا راغلی دا د دې نه زه کوم سکرین شاٹ اخلم نو سمبل را بشو دلته به پریس کو بس باندې پرنٹ سکرین کی چې کومه د پاغي به سمبل کلیک کو ما پریس کو دلته نه او زم چې لکه دا پکچر ما سره کم ځای کې ملاویږي نو دلته برا شو پینټ په اوپن کو جست زرالم او دلته مې سرچ کو پینټ صحیح ده راشو دلته کلیک کو اوس موږ سره دغه سکرین شاٹ شو کاپی شو جست را بشو دلته بسو کو کنټرول وی بګو پیسټ په کو چې دلته ځکه پیسټ کما دلته موږ وګورنو دلته موږ سره سکیږي یو سکرین شاٹ را سره راځي دا موږ سره 3 ویز دی وذ د هیلپ اف 3 ویز د کوم سکرین شاٹ کیپچر کول شم ټیک تا نو موږ سو کو په پینټ کې سکرین شاٹ اغستې شو په سنیپینګ ټول باندې موږ یو سکرین شاٹ اغستې شو او ور سره وینډوز بٹن پریس کو او ور سره بیا پرنٹ سکرین چې کوم بٹن راغلی دا پریس کو موږ سره په دې طریقه باندې سو کول شو سکرین شاٹ اغستې شو ٹھیک تا ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ دا سه یو نیو ټریک کو والسلام.